پاکستان وایي پر امنیتي پوستې وسلوال برید شوی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست ووایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ ویلي چې افغانستان ته نږدې په قبایلي سیمو کې وسلوالو کسانو پر امنیتي پوستۍ برید کړی چې له کبله شدید جګړه رامنځته شوې ده. پاکستانی طالبانو د برید مسؤلیت منلی چې پکې یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی. د جنوري میاشتې پر 18 د پاکستان پوځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دی چې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې وسلوال کسانو د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی چې له کبله شدید جګړه شوې ده. د پاکستاني د پوځ د خبرپاڼې په اساس دغه برید د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د سهار په تیاره کې شوی دی. د خبرپاڼې په حواله امنیتي ځواکونو هم په متقابلو ډزو لاس پورې کړی، خو د وسلوالو کسانو ته اوښتو تلفاتو په هکله یې معلومات موجود نه دي. د تحریک طالبانو پاکستان په نامه پاکستاني وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. یا دې ډلې پر ټویټر پاڼې د برید مسؤلیت منلی دی، خو په دې هکله یې لا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ له لوري په خبر شوي یو اعلامیه کې راغلی دی چې د همدې تیرې جمعې په ورځ پاکستاني پوځیانو د میرانشاه په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځایي عملیات کړی چې په نتیجه کې یو وسلوال کس وژل شوی او د پوځ په خبره 2 تنه نور ټپیان شوي دي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.